د نظامي مشرانو وروسته سیاسیون یې هم میدان ته راغلل. عباس ستانکزي پاکستان ته سخت ګواښ کړی ده چې نن یې کابل کې څه ویلي. جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې پاکستان پر کونړ او ننګرهار بریدونه وکړ نو د طالب نظامیانو د سخت غبرګون سره مخ شول او بل مثال ځواب یې ورکړ. استاذه عباس ستانکزي په کابل ښار کې یوې غونډې ته وویل څوک دې داسې فکر نه کوي چې افغانان 40 کاله جګړه وکړه او له جګړې به ستړي شوي وي. که چا افغانستان ته په بد نظر وکتل افغانان د دې توان لري چې 40 کاله نور هم د هغوی پر خلاف جګړه وکړي. هغه ویلي احمدشاه بابا، میرویس خان او امان الله خان ته درناوی لرو، اتلولي یې کړې، خو کوم اتلولي چې مونږ کړې ساره یې په بشریت کې نشته. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي چې له بیا غوښتنو وروسته یې امریکا په کابل کې خپل سفارت بیرته فعال نه کړ، نن دغه هیواد ته هم خبرداری ورکړ چې پر ضد به یې 40 کلنه جګړه پیل کړي. ستانکزي له طالبانو څخه د یو شمېر شیعه علماو په ملاتړ غونډه کې وویل موږ د ټولې نړۍ پر وړاندې یوازې وو، دې ته نړیواله جګړه ویلی شو او موږ دا جګړه وګټله. هغه پاکستان او امریکا متحده ایالاتو مخاطب او ورته وویل یو ځل بیا وایم چې زموږ په کورنیو چارو کې مداخله مه کوئ. هیڅوک دې دا فکر نه کوي چې افغانان له جګړې ستړي دي او له ځانه دفاع نشي کولی. که اړتیا شي افغانان 40 کاله نور د مقاومت توان لري. ستانکزي پرته له دې چې پر افغانستان د پاکستان د توغندیزو بریدونو یا بلې کومې بهرنۍ لاسوهنې یادونه وکړه زیاته کړه که چا دې خاورې ته بد وکتل سترګې به پرې راوباسو. دغه طالب مقام ټینګار وکړ چې له هیچ چا سره جنګ نه غواړي، خو که څوک د افغانستان سرحدونو او هیواد لپاره بد نیت ولري پر وړاندې درېږي. عباس ستانکزي په خپلو دې څرګندونو کې د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یو ډول دفاع وکړه او په دې کې د طالبانو د ملامت ګڼلو پر ځای خلک تورن کړل چې ګواکې خپلې نجونې ښوونځیو ته نه استوي. موږ نشو کولی خلکو ته په زور ووایو چې خپلې نجونې ښوونځیو ته ولېږئ. هغو ځایونو کې چې پخوا نجونې ښوونځیو ته تللې اوس هم ځي. درنو لیدونکو تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې راسره شریک او چینل سبسکرایب کړئ.